ملګرو دا په یو ځای کې خلک راوتی دی او چغې وایي چې ټوکرګان نه منو. ډېر زیات چې کوم دی مې په ویډیو پسې وخندم. ما غوښته چې خپل کتونکو سره هم دا شیر کړمه او لکه که تاسو وګورئ نو احتجاجي واقع ریکارډ کړی دی، خو دا پته راته ونه لګېده چې احتجاج د کوم ځای سره تعلق لري. نو که تاسو چاته پته وي نو کمنټ ضرور وکړئ، خو زه تاسو ته دا وایم چې واقع په حق باندې احتجاج کړی دی. ځکه که مونږ وګورو که نه نن سبا چې دې هلکانو کم حل په ټیک ټاک شروع کړی دی، نو یو طرف ته خو مسافر هغه د پیسو نه خلاص کړه. که تاسو وګورئ مسافر د ورځې هغه مزدوري وکړي، د شپې راشي بیا د یو ته ګفټینګونه کوي او هغه چېرته په وټساپ کې ورسره یو خبره دوه د مینې محبت وکړي نو د مسافرو نه بیا ځان ورکړي او بس بیا لګیا وي او مختلف قسمه ګفټونه چې کوم دی ورته شروع کړي وي. نو دا څه خلک وو هغه راپاڅېدلي وو او په دې باره کې احتجاج ریکارډ کو. ویل چې دا څه شروع دي، خو ډېر زیات خوندور او ډېره زیاته د خندا ډکه ویډیو وه. که تاسو کتلي وي کمنټس پې هم خلکو داسې کړي چې هغه هم چې یو کمنټ سړی ګوري نو د دې ویډیو نه هغه کمنټس چې کوم دي هغه د خندا او پني شوي وو. نو ما هم غوښته زه تاسو سره دغه ویډیو شریک کړم، نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې به ملاوي کړو. الله حافظ.